په افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د دیموکراسۍ لیږدونکو هیوادونو په افغان دولت باندې د ښځو د حقونو د نقض په بهانه بېلابېل فشارونه او بندیزونه وضع کړل. دوی ادعا کوي چې د نړیوال نظم په اډانه کې له خپلې خوښۍ سره سم کار، ژوند او لباس ته لاسرسی د ښځو اساسي حقونه دي. حال دا چې په ډیرو اسلامي او غیر اسلامي خاورو کې مسلمانې خوندې د حجاب اغوستلو له امله د ژوند له اساسي اړتیاو محرومې شوي. د ښځو په نوم د حقونو کاذبه ادعا یوازې د شومو استخباراتي او سیاسي موخو د تحقق لپاره د غرب لومې دي. د دې لپاره چې د نړۍ په لویه دیموکراسۍ یعنی هند کې د ښځو ژوند، زده کړو او لباس اوسنۍ ازادي وارزوو، نو د ایمان اداره د یوه کوچني مثال په توګه لاندې مستند وړاندې کوي. زما نوم هبه شیخ دی. زه په منګلور کې لومړی درجه دولتي کالج د ساینسي علومو د دویم کال زده کړیالی یم. زما خوښیږي لکه حجاب اغوستل مې ډېر خوښیږي، ځکه په حجاب کې ډېره خوشحاله یم او ځان امن او خوندي احساسوم. د هند د کرناټکا ایالت په ښارونو کې د هبا په څیر د زرګونو نجونو امن او خوندیتابه وزرې په ناڅاپي توګه وتړل شوې. هغه ښار چې دوی پکې رالوی شوي وي او یوازینی ځای چې دوی د خپل کور په توګه پیژانده، اوس دوی ته پر دوزخ بدل شوی. ولې؟ یوازې د هغه ټوټه لباس له امله چې د نجونو پرې خپل سرونه پټ کړي، حجاب. موږ ته لا له مخکې ویلي وو چې له حجاب سره په ټولګیو کې د کېناستلو اجازه نه لرئ. آیا موږ د دې هیواد راتلونکي نه یو؟ موږ هم په دې هیواد کې برخه لرو. موږ هم غواړو پر خپل دین اوسو. موږ هم غواړو چې د هیواد لپاره لاسته راوړنې ولرو. آیا د هند د نورو اوسیدونکو په څیر زموږ لپاره مساوات نشته؟ په نجونو زده کړه وکړئ، نجونې وژغورئ. آیا دا شعارونه یې د یوې خاصې ټولنې لپاره دي؟ دا دوغس دی، په رښتیا دوغس دی. زه غواړم چې د IPS افسر شم او د همدې هدف لپاره کار کوم، ځکه زه مجبور یم دا کار وکړم. لکه اوس وخت کې که چیرته په چا جنسي تیری کیږي، نو د مجرمینو په وړاندې هیڅ اقدام نه کیږي. اوس ډیری پیښې کیږي خو څوک یې پر وړاندې هیڅ کار هم نه کوي. نو زه غواړم د ښځو پر وړاندې دا له ظلمه ډک حالت خپله بدل کړم. حبا د ازموینو ورکولو لپاره کالج ته ولاړه، خو حبا او نورې حجاب لرونکې نجونې د زده کړیالانو د ښي اړخ اکیل بهارتیا ودریارتي پرشات یا ABVP لخوا کالج ته له ننوتلو څخه منع شوې. حبا د مقاومت کولو پریکړه وکړه. ما پرې غږ وکړ او ترې مې وپوښتل چې ولې مو ماته له کالج څخه د وتلو وویل؟ تاسو څوک یاست چې موږ ته دا خبره کوئ؟ خو هغو له ما سره بحث وکړ او زما ځورول او په شا تمبول یې پیل کړل. ما خپل پوښتنو ته دوام ورکړ چې تاسو څوک یاست چې موږ ته له کالج څخه د وتلو وایاست؟ هیچا زما ملاتړ نه کاوه، حتی پولیسو له همدې هلکانو سره مرسته کوله او موږ ته یې وویل چې لرې ولاړې شئ. په هغه ویډیو کې ښکاري چې تاسو ورسره مقاومت کاوه. هو. نو په هغه وخت کې آیا تا د ویرې احساس نه کاوه او که بیخي نه ویرېدې؟ زه هیڅ نه ویریدم، ځکه ما د خپل حقونو لپاره مبارزه کوله. ما ویل چې هغه څوک دی چې ما ته وایي له کالجه ووځه. هغه هم زما په څیر کالج ته د زده کړو لپاره راځي. زما په څیر یو زده کړیال دی، هغه خو د کالج رئیس نه دی. حبا د ABVP د غړو په خلاف په پولیسو کې عریضه ثبت کړه. زه د بندر پولیسو حوزې ته لاړم ترڅو شکایت وکړم. همداسې سمدستي ولاړې؟ هو. له مور پلار سره هم ونه غږېدې؟ نه، هغوی حتی په دې هم نه خبر چې په کالج کې څه پېښ شوي. نو دا فکر دې نه کاوه چې مور او پلار به دې څه وایي؟ نه، زه پوهېدم زما پر دوی باور و چې زما ملاتړ کوي. هغې ما ته زنګ وکړ او راته ویې ویل چې په کالج کې داسې پېښه شوې. په دې وخت کې د عریضه ثبت کړې وه؟ هو، دې وخت کې کار شوی و. نو بیا تا څه احساس وکړ؟ ما ورته وویل چې ولې دې دا کار وکړ؟ دې وویل د حجاب پر سر. نو ما ورته وویل چې ډېر ښه دې وکړل. ولې؟ ځکه حجاب زموږ تاج دی. که دې تاج پر سر نه وي نو زده کړه څه معنا لري؟ همدا شی ټولې نجونې غواړي. کله چې دا وړه وه او مدرسې ته به تلل، نو ما به هر وخت د حجاب اغوستلو ورته ویل او ورښودل به مې چې څنګه خپل تاج پر سر وساتي. د دې ټولو نجونو ارمان همدا دی. دا ټولې نجونې همدا غواړي چې حجاب پر تن زده کړې وکړي. सब बच्चे लोग का ख्वाहिश ही यही है हिजाब पहन के वो एजुकेशन करना चाहिए.
د حبا له حیرانتیا څو ورځې وروسته د ABVP د غړو د حبا په وړاندې د دې له امله شکایت ثبت کړ چې ګوندې هغې په کالج کې بې نظمي جوړه کړې. حتی ښوونکو به ویل چې ته ولې کالج ته راځې، ولې د ازموینو لپاره درس وایې، خپل کور کې کښېنه. اوس مې خپل ټولګی او ټولګیوالان ډېر یادېږي. زما ژوند خراب شو، زما تعلیم نه پوهېږم، ازموینې هم روانې دي. I don't know what my exams are going on. د حبا په څیر ډېرې نور نجونې له ټولګیو شړل سوي. ځینې له دوی څخه په دې هڅه کې دي ترڅو خصوصي کالجونو ته تبدیلۍ وکړي. دا واضح ده چې زه کالج پرېږدم او په نورو لارو سوچ کوم. شاید آنلاین کورسونه او یا نور تعلیمي مرکزونه موږ ته اجازه راکړي ترڅو له حجاب سره په ټولګیو کې کښېنو. مګر عایشه چې د رکشې چلونکې لور ده په هیڅ صورت هم د خصوصي کالج لګښت نشي برداشت کولی. زه د ارمان لرم چې زده کړې وکړم، دنده ترلاسه کړم، خو کله چې د حجاب موضوع راغله زما کورنۍ وویرېده او ما ته یې وویل هر څومره زده کړې دي چې کړې همدومره بس دي. مګر زما نورو زده کړو ته زړه کیږي او غواړم درس ووایم. زما 3 لورګانې دي، خاوند مې د رکشې ډرایور دی. دا چې ځان ته کور کرایه کول سخت دي، نو موږ ټول په یو کور کې اوسېږو. موږ خپل اولادونه یو دولتي ښوونځي ته ولېږل ځکه د خصوصي ښوونځي فیسونه تادیه کول زموږ په وس کې نشته. زما هیله همدا ده چې لور مې په دولتي ښوونځي کې زده کړې وکړي، خو د حجاب د موضوع له امله موږ هم په ویره کې یو چې څه به پیښ شي. د حجاب په ستونزه کې یوازې زده کوونکي نه دي ښکېلي، بلکې حجاب اغوستونکي استادان یې هم دندې پرېښودلې. د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کرناټکا حکومت په رسمي توګه په استادانو د حجاب بندیز وغځاوه. له هغه وروسته ډېری حجاب اغوستونکي استادان خپل حجابونه له کالج څخه بیرون وباسي، خو چاندني دا کار د استادانو لپاره غټ توهین بولي. موږ دومره روپۍ نه لرو چې هغه شخصي ښوونځي ته ولېږو. زه زده کوونکو ته د انګلیسي ژبې تدریس کوم. ما له ماشومتوبه غوښتل چې استاده سم. زه له خپل مسلک سره ډېره مینه لرم ځکه ما ته هر وخت د نورو زده کړو فرصت راکوي. یو استاد هر وخت یو ښه زده کوونکی هم وي. مګر د فبروري په 14مه کله چې زه د تدریس لپاره کالج ته ولاړم نو زه مدیر خپل دفتر ته ورغوښتم. زه هلته ولاړم او مدیر راته وویل چې چارواکو یو مکتوب را لېږلی دی چې له نن وروسته استادان او زده کوونکي د حجاب اغوستلو اجازه نه لري ځکه حجاب مذهبي جامه ده. ویل یې چې هیڅ مذهبي جامې ته اجازه نشته چې په ټولګي کې څوک وکاروي. ما ورڅخه وپوښتل چې دا خو یوازې د زده کوونکو دپاره دی او زه زده کوونکی نه یم. هغې وویل چې نه، په ځینو مجالسو کې موږ په دې بحث کړی او مسلمان استادان هم نشي کولی چې حجاب واغوندي. نو زه له دې پرېکړې خوشحاله نه وم، نو استعفا مې ورکړه او ترې لاړم. Teachers, I'm not okay with that, so I left and I resigned the position and left. That very day you په هماغه ورځ د استعفا ورکړه. هو، کله مې چې دا خبرې واورېدې نو سخت ټکان یې راکړ او ډېره خفه هم شوم. ګوره، دا د یوې ښځې لپاره ډېره سخته ده چې د سړک پر سر ځان بربند کړي او بیا ښوونځي ته ننوځي. وګوره، دا بیخي بې معنا او سپک کار دی چې یو څوک مجبوره کړي تر څو د ژوند او دین یا تعلیم او دین ترمنځ یوازې یو. خلک وایي چې موږ وروسته پاتې ټولنه یو، نو دوی باید له موږ سره په پرمختګ کې مرسته وکړي، نه دا چې د یوه ټوټه لباس په سر مو شاتګ ته مجبوره کړي. جسمین نه استاده ده او نه هم زده کوونکي، خو هغه هر ورځ د حجاب د بندیز پر ضد د کرناټکا د اونګهري په څلور لارې کې خپل اعتراض کوي. هغه په سوځونکي ګرمۍ کې راوځي او 14 میاشتنۍ لور یې هم په غېږ کې نیولې وي. په پوسټر یې لیکلي زما جامې زما خوښه. Clothes my choice in Kannada. मेन मेरा इंटेंशन नहीं زما اساسي هدف دا دی چې خلک وپوهوم. دوی موږ ته وروسته پاتې ټولنه وایي او دلته چې څوک خپل غږ اوچت نه کړي نو هیڅ څوک پرې رحم نه کوي. यानी कि मुर्दा कौम यानी कि उनमें हरकत ही नहीं है कि उनके ऊपर जितना भी जुल्म हो. شوی چې حتی د جاسمین پر سولیز اعتراض هم هندو لارویان په غوسه کیږي.
مګر د حجاب په هکله دغه اختلاف څنګه رامنځته شو؟ د 2021 کال په دسمبر کې شپږ نجونې چې حجابونه یې پر تن وو د اوډوپي په ښار کې کالج ته ننوتلو منع شوې. دوی ته وویل شول چې تر څو حجابونه لرې نه کړي په ټولګیو کې نشي کېناستلی. الماس او عالیه اسدي د همغو شپږو نجونو له جملې څخه وې. په حقیقت کې موږ داسې فکر نه کاوه چې دا موضوع به دومره لویه شي. د حجاب اغوستلو اجازه زموږ د مدیر په لاس کې وه. که په پیل کې هغه موږ ته اجازه راکړې وای دا موضوع به دومره نه ولویه شوې. او اوس هر څوک ګوري چې دې موضوع ټولنیز، سیاسي او مذهبي ټکرونه رامنځته کړي. دا خو اول ځل نه و چې نجونو حجاب کاروو. دا خو یو دولتي کالج و او باید د قانون او خلکو له ارزښتونو سره سم پرمخ تللی وای. له بندیز سمدستي وروسته د کرناټاکي په کالجونو کې متقابلې مظاهرې وشوې. دوی د ښي اړخې هندوتوا سازمان د غړو لکه ABVP لخوا رهبري کېدلې. دوی موږ ته وویل که چېرته ستاسو ماشومان حجاب اغوندي نو زموږ ماشومان به هم زعفراني ټوکران واغوندي. زه فکر کوم دوی دا موضوع تعصبي کړه ځکه ما خو له دې مخکې په خپل ژوند کې هم کوم هندو نه و لیدلی چې زعفراني پړونه یې کارولی وي. Lifetime, I have not seen anyone wearing saffron socks. نفرت یوازې تر کوڅو پورې محدود نشو بلکې پر آنلاین نړۍ هم سیوری خپور شو. په ټولنیزو رسنیو کې څه ویني؟ نفرت. ما ته په انسټاګرام کې تهدیدونکي پیغامونه راغلل، په فیسبوک هم راغلل. ما د دې پیغامو پر خلاف هم شکایت ثبت کړ. کوم ډول پیغامونه درته راتلل؟ یعنی دوی ویل چې ما به ووژني او مړی به مې هیڅوک هم پیدا نه کړي. وایي داسې به دې ووژنو چې مور او پلار به د جسد هم ونه ویني. آیا له نامعلومو اکاونټونو یا حسابونو څخه پیغامونه راتلل؟ ځینې نامعلوم وو خو ځینې زموږ له کالج څخه وو. یعنې ته یې پیژنې؟ هو، دوی وایي زما د کالج مشران زده کوونکي وایي چې که کالج ته راغلی بیا به پوه شي چې موږ څوک یو. کوینټ د زده کړیالانو له مشر منیکانټا کلاسا چې د ABVP منګلور رئیس وو ملاقات وکړ. موږ ورته وویل چې په مذهب پورې تړلې هیڅ ډول جامې مه اغوندئ. موږ دا وړاندیز ټول کارکوونکو ته کړی. نو تاسو دا ویل غواړئ چې په ټولګیو کې د ټولو مذهبي نښو خلاف یاست؟ هو، موږ غواړو چې زده کړیالان یوازې په یو یونیفورم کې راسي. نو تاسو هیڅ مذهبي نښه نه خوښوئ؟ هو، موږ په خپل اعلامیه کې هم ویلي وو چې نه حجاب ته اړتیا شته او نه هم زعفراني پوړنې ته. نو د نورو شیانو په اړه څه وایاست؟ لکه هغه مقدس تار چې ستاسو په مړوند کې دی، آیا هغه یوه مذهبي نښه نه ده؟ کوم یو؟ دغه یو دا تا چې پر لاس کړی دا خو هم یو مذهبي شی دی. دا خو د لباس حق نه دی. موږ د لباس د حقوقو په اړه غږیږو. ښه نو یعنې تاسو د نورو نښو په اړه ستونزه نه لرئ؟ دا موضوع چې موږ راپورته کړې یوازې د لباس په اړه ده. د 2022 کال د مارچ په 15مه د کرناټاکي سترې محکمې هم په دولتي ښوونیزو مراکزو کې په حجاب باندې د هند حکومت بندیز تایید کړ او په دې سره یې د مسلمانو نجونو تعلیمي راتلونکی د لا نورې ویرانۍ په لور ټیل واهه. دا خلک زموږ له حجاب سره څه ستونزه لري؟ آیا موږ تر حجاب لاندې کومه وسله پټو؟ موږ خو یوازې غواړو چې حجاب واغوندو تر څو په عزت او حیا کې زده کړې وکړای شو. آیا موږ خپل عزت او حیا ایسته واچو؟ نو له دې سره د دوی څه مشکل دی؟ اوس زیاتره حجاب لرونکي نجونې چې له ټولګیو شړل سوي یوازې له تعلیمي بهیر څخه نه دي محرومې شوي بلکې پر دوی یې بیخي زیات اغیز کړی. له ډیرو دروازو ټکولو وروسته عالی او الماس پریکړه وکړه تر څو د حجاب پر ضد په ستره محکمه کې شکایت ثبت کړي. ستره محکمې د حجاب د بندیز په ملاتړ پر سر پړونې اچول ممنوع اعلان کړل خو د دوی مبارزې یوازې د دوی ملګرتیا غښتلې کړه. له څومره وخت راهیسې ملګري یاست؟ 8 کاله. آیا نږدې ملګري یاست؟ نه. هو. د ټول ژوند ملګري؟ د ټول ژوند ملګري. مګر د ټولګیوالو ملګرتیا د دوی په دردو نه خوړل؟ آیا کوم غیر مسلمانو ملګرو مو پوښتنه وکړه؟ آیا ستاسو ملاتړ یې وکړ؟ نه داسې ملګري پیدا نه شول. هو، دوی راغلل خو یوازې داسې خبرې کوي چې د حجاب ګټه څه ده. ولې په ځان هاسې وخت تېروئ؟ دوی یوازې موږ ته نصیحت کوو او زموږ ملاتړ یې نه کوو.
but there's no really like support and all. When I entered the class, لدې پیښې وروسته کله چې زه ټولګي ته لاړم ترڅو خپل کتابونه راواخلم نو ټولګیوالو مې زه نه پرېښودم او ویل یې نه صنف ته مه راځه مدیر به بیا موږ نه پرېږدي بیرون وځه هر څه چې غواړې موږ یې درکوو دې کار ډېره وځورولم That hurts. حکومت داسې تصمیم نیولی چې دوی باید حجاب ونه غوندي هو حکومت همداسې ویلي خو هره پریکړه چې حکومت کوي نو حتما د هند په ګټه ده هر شی د پرمختګ په حال کې دی او زه کله وخت داسې فکر کوم چې تاسو باید ټول مذهبي شیان نور پرېږدئ له کالجه بهر ټولو یا حجابونه اغوستي او یا زعفراني پړوني پر تن دي او د یو بل پر ضد چیغې وهي همدا ټول زما ټولګیوالانې وې او د خویندې په څېر مو ګډ ژوند تېراوه مګر اوس دومره سره پردي یو لکه هیڅکله مو هم سره نه وي لیدلي دې پریکړې یوازې مسلمانان او هندوان سره نه دی بیل کړي بلکې خپل د مسلمانانو زده کوونکو ترمنځ هم اختلاف را پیدا کړي په داسې حال کې چې ډېرو نجونو د حجاب د بندیز له امله ټولګي پرېښودل خو ډېرې نورې مجبوره شوې ترڅو حجابونه وغورځوي او ټولګیو ته ولاړې شي په اول کې ټولو ویل چې موږ حجاب نه پرېږدو خو د ازموینو د فشار له امله تقریبا نیمایي له حجاب تیرې او ټولګیو ته لاړې په اول سر کې موږ 200 محجبې نجونې وو بیا چې کله د بندیز حکم راغی نو 500 ته راکمې شو او ورو ورو همداسې او اوس زه فکر کوم چې موږ له 15 زیاتې نه یو پاتې حجاب لرونکې نجونې هو محجبې نجونې دوی له ما پوښتنه وکړه نه ما ته یې وویل راځه دا یوازې د څو ورځو لپاره ده بیا به وروسته بیرته حجاب واغوندو خو ما دوی ته وویل چې نه دا کار مه کوئ موږ حتی جګړه سره وکړه او سختې خبرې مو سره وکړې وروسته ما ورته وویل چې تاسې ورځئ خو زه هیڅ کله هم حجاب نه غورځوم ډیرو کالجونو اوس د ننوتلو په دروازه کې ځانګړي اتاقونه جوړ کړي ترڅو مسلمان نجونې هلته خپل حجابونه وباسي او بیا کالج ته داخل شي ترڅو وکولای شي له حجاب پرته په ټولګي کې کېني موږ د اوس له سفرینا سره مخامخ شو هغه د دویم کال محصله ده او همدا اوس یې له حجاب کولو وروسته د ژبې ازموینه ورکړه او له کالج څخه تر وتلو وروسته یې بیا حجاب پر تن کړ دا به لومړی ځل و چې ته د ټولګیوالو له حجاب پرته ولیدې هو حتی زیاترو زه نه پیژندلم له حجاب بغیر زه ډېره نارامه وم آیا په داسې حالت کې راتلل او ازموینه ورکول ستا په ذهن او روان باندې تاثیر نه لري په اوله ورځ خو بیخي په ځان نه پوهېدم د زیاترو لپاره حجاب اغوستل یوازې یوه مذهبي هڅه نه ده بلکې د بې ښځې لپاره یې اړین او اساس توک بولي په اول کې زه په رښتیا چې د فیمینیزم یا د ښځینه حقونو په هکله نه پوهېدم خو اوس پوهېږم چې نړۍ څه کوي او موږ په دې نړۍ کې څنګه د کار او ژوند کولو په نوم له ښځینه اساسي صفاتو جلاوالي ته اړ کېږو موږ باید په دې نړۍ کې د ښځو په توګه ژوندي پاتې شو هو زه ویلی شم چې د حجاب لپاره زموږ مبارزه هم د اسلام پالنې او هم د ښځو پالنې لپاره ده دا چې خو نه ده چې موږ حجاب اغوستل اوس پیل کړي دا کار موږ له کوچنیوالي څخه کوو محکمه وایي چې دا نجونې ولې د یوه ټوټه لباس په خاطر خپلې زده کړې خرابوي نو موږ هم همدا سوال کوو چې دوی ولې د یوه ټوټه لباس پر سر زموږ زده کړې را خرابوي تحسین یوه غیر محجبه مسلمانه جلکۍ ده خو داسې نه ده چې د نورو د حجاب اغوستلو ملاتړ هم نه کوي زه په خپله حجاب نه اغوندم خو که نور څوک یې اغوستل غواړي باید ویې کړی شي زه به یې په هر صورت ملاتړ وکړم هیڅوک له جبره حجاب نه اغوندي دا د دوی خپله خوښه ده که یې اغوستل غواړي یا نه په خپله خپل تصمیم نیسي ډیرو منتقدینو په دې اعتراض کړی چا یې رښتیا هم نجونې په خپله خوښه حجاب اغوندي The first thing comes here is we are women and especially I'm a اوله خبره دا ده چې زه یوه ښځه یم او په خاصه توګه یوه مسلمانه ښځه یم نو د خپلو حقونو لپاره زه خپل غږ اوچتوم and being a Muslim girl I'm standing for my rights and I'm fighting I'm raising my voice so I don't think that it is خو ځینې خلک د یوې مسلمانې نجلۍ په توګه زما دا کار نشي زغملی د دوی نفس او وجدان نارامه کیږي او زموږ مخالفت کوي
میرمن مشتاق د کرناټاکا اکاډمۍ مشره غړې او جایزه ګټونکې لیکواله ده. هغه په دې باور ده چې د اختیار لرلو او نه لرلو پر سر په تعلیم بندیز لګول مناسب نه دي. په هر حالت کې که دوی انتخاب ولري او که تر جبر لاندې وي، که شرط پرې لګېدلی وي او که درس ورکول سوی وي، په هر حالت او هر وخت کې تعلیم کول لومړیتوب لري تر څو دوی وکولی سي خپل انتخاب وکړي. د هند په تعلیمي مراکزو کې د مسلمانو نجونو حضور ډیر کمرنګه و، خو په اوسنیو وختونو کې دا حالت د بدلیدو په حال کې دی. دلته د بشرا متین په نوم یو نجلۍ ده. هغې د انجنیرۍ په برخه کې 14 د سرو زرو مډالونه ګټلي. د هغې یوې بلې مسلمانې ټولګیوالې 8 د سرو زرو مډالونه ګټلي. فعالان په دې باور دي چې د حجاب بندیز به دغه لاسته راوړنې بیرته له منځه یوسي، په خاص ډول په غریبو کورنیو کې. د حجاب لپاره په آخرو میاشتو کې بې شمېره هڅو د دې نجونو په روان باندې ډیر بد تاثیر کړی. هو، دوی یوازې همدا وایي. اوبه غواړې؟ نه بندیز په موږ شپږو نجونو بیخي ډیر بد اثر وکړ. له موږ سره ډیر بد برخوردونه وشول. له موږ سره د تروریستانو په څیر مخامخ کېدل. موږ یوازې 12 کلنې زده کوونکي یو، خو دوی مو د خپلو اساسي حقونو د غوښتلو له امله تروریستانې بولي. putting us allegation on us just for standing up for our rights, just for asking our fundamental rights. زه دې ته ډېره خفه یم، ځکه هره ورځ راڅخه همدا پوښتنه کوي چې ولې مو نه پرېږدي او ولې مو نه پرېږدي تر څو ټولګۍ ته ولاړ سو. زه هر وخت د هغې د آرامولو څه هڅه کوم. دا هر څه یوازې د حجاب له امله ورسره کېږي. د همدې حجاب له امله زموږ په ټوله کورنۍ کې ډېر سخت خفګان دی. دا شپه او ورځ ژاړي. که په هند کې موږ د تعلیم اوایلو ته نظر وکړو نو ګورو چې د پولې او شیخ فاطمې په وخت کې هم دوی هغه قرار نه وي پرېښی او اوس هم ښځې هدف ګرځي. بېشکه چې تعلیم مهم دی. د لوستلو په کلمې سره قرآن کریم شروع شوی. زما کشره خور اوس په 2م ټولګي کې ده او زما مور ورته ډیره په اندېښنه کې ده، ځکه زما خو 1 کال پاتې ده او په یو رنګ به یې پای ته ورسوم، خو هغې ته ډیر درس پاتې دی او ډیره برخه ژوند دی نامعلوم برخلیک لري. مهمه خبره خو لا دا ده چې زموږ لومړی وزیر د په ماشومانو زده کړې وکړي او ماشومان وژغوري شعار ورکوي. آیا دا جمله یوازې د یو خاص قشر دپاره ده؟ بیټي لور ته وایي، هغه که مسلمانه وي او که عیسوي یا سیک او یا هر څوک چې وي، لور ده. شاهین د تیرو سختو میاشتو په اړه د ایمان تر عنوان لاندې یو شعر لیکلی. that she and the other girls have gone through. ये जुल्म तुम्हारा फर्जी है, जालिम को मिटाया जाएगा. इन इब्न अली के शेरों को क्या खाक डराया जाएगा. ना मौत से डरने वाले हम, ना जुल्म से डरने वाले हम. जब सीने आहन जाग गया, ईमान जगाया जाएगा. ये वक्त निज़ाम बातिल है, ये वक्त जहालत फर्जी है. ईमान हमारा ताज़ा है, इंसाफ को लाया जाएगा.